سړي ته که کوم سړي خپله ډسۍ چالو کړه مونږ چې په ملکان په درګۍ باندې وراوړو هر یو سړي کاټ داسې نیولی آرمي ده خدای پاک هر سړي د خپل دماغ او خې دغه ورته په قرآن کې رالیږلي پارسه یو سړی هم د الله دپاره خبره نه کوي 50-60 روپۍ تنخوا دي 1 لاک تنخوا دي زما د کلیواله بله ورځ مریض بوتلی د درګۍ په هسپتال کې په قنچۍ باندې هلک والی دی نو اوسه پورې د ریزلټ څه پته ونه لګېده چرسو والا باندې ښه د غټو خمارانو لاسونه دي ښه د دوی ورسره لاس لکه کم یو سړی وایي نه ماله د جنریټر 4 رې راکړي او ماله د 100 روپۍ تنخوا راکړي چې سمېږي د دوی سره ښه فول پاور دی هر سړي ورته پته ده ما پېژني چې مراد په دونه اوبو کې ډوب دی دا په دونه اوبو کې ډوب دی دا هر سړي ورته پته ده نه کولي کچرۍ ته حاجت شه زموږ مشرانو ته ښه پته ده غلم پېژني ډاکون پېژني 2 نمبر سړی پېژني چې زه نه کوم زه 2 سره کوداره وم ویښتان هم ښه غټ پېژي وی بوم را سره مزه کوي ښه ټوپکمار هم را سره مزه کوي زما نه بل بې وسه پکې نشته چې په دې پینډه کې زه پردۍ پاڼې ماتوم ډانچ چوه مره لوبه کوم والې ورېدل ښه وروره زما په شان غریبانان نه موږ څه دلګان نه یا زاړه پښتانه والې ورېدل که دوی موږ څه دغه نشي کولی دوی بې تنخوا دي موږ به په خپله خپل حمایت کوو زه به ملګری یم د ټولو زما مشر 6 لکه 7 لکه تنخوا دي زما په روډ کې راشي زر د خیم چینې راښکاره شوي زما په سکول کې ماشومان دي سرتوري کړي دي چپړې دي ستې دي ما کم یو سړی خپل بچي باندې سګرټ او چرس څکي زما سره د یو کېنی زه ورسره خپل بچی وسکېنم زه به ولډه کوم کم یو سړی دا مني خپل بچي دپاره ښه سوچ کوي زمونږ دپاره د لرګانو سوچ کوي ولې مونږ انسانان نه موږ مسلمانان نه موږ د بن اسرائیل زه قسم ده په دوبۍ کې 7 کاله پاتې شوی یو د مرچکي ډبلۍ ورسره زما د دغه سره خو دغه داسې وسله ده قسم په خدای چې ما له دې راکړي زه ګورم چې کوم سړی 2 نمبر کار کوي مړه چې زما په سر داسې یو افسر ولاړي افسر ما مشر دی دا سوداسو پرېږده زه یو غریب سړی یم شوټه ډرور کوي زما خو د جیلونه ډکوي زما چوکۍ والا ونیسي ته راشه هلو پرېږده زه ممبر یم د کوپر سره تعلق ساتم زه په 2 نمبر سړي کې درغلی یم هلکه یا مې د چا دا په سر لاس ایښی وروره که د دې واګډا والا زه درته وایم زما د کلیوالو نه په 3000 کې میټر وړی 300 روپۍ به ته اخېستې زه درته په ثبوت ښیم میټر والا کس راوړي په 4000 باندې سکو کې 50 روپۍ بیل پسې راځي دا ټولې ګوتې ورته دوی ښایي زه یو بې تعلیمه یم ما خو هېڅ هم ونه کړه مړه ما خو هېڅ هم ونه لیدل زه روګرځم قسم دی ما ته خدای څوک لاس راواچي یا مې د څوک یاد کړي موږ باندې نالت پکار دی په تنخوا سره مړ زارم خوري کوم زمونږ پښتانه وایي چې مور لیبل ورشوي د ارامي دي حرام چې دی اوس د دې ځای کې د یو بینډۍ پردي خوړو د ښځې سره میلاو شوی حرام شو بالکل دغسې ده حرام دې کې نه مولا ته حاجت شته نه پکې مفتي ته شته او نه پکې بل ته شته زه یو بې تعلیمه سړی سکول مې په دې وجه پرېښی دی چې مړه دومره ډنډۍ مې را باندې سمولي ګنې ښه وی ګو ګاډی هم را سره مزه کوي که ورته جوړ نه یم تاسو وایي چې د کوپر څومره پاور دی او د دې عوامو پاور شته که نشته زموږ مشران ناست دي په دې به ټول 50 اور کوي 50 باندې په 80 باندې په ټرو باندې که دوی به اکشن وانه دستو نو بیا به پې زه اکشن علم په خپله باندې انشاءالله